بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. محترم ورونو خویندو، زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. یو ورور خوب یې لیکلی ده، په لیکلو باندې اورئ. وایي زه مسافر یم، زما خور په خوب کې لیدلی یمه چې زه ورغلی یم وطن ته، تورې جامې پر غاړه وي او موږ کره واده وي. دا خور یې وایي او ته وایې چې زه تږی یم، زما هغه بله خور تا ته اوبه درکړي، زه ورته وایم صبر وکړه، زه ورته شربت جوړوم. نو دا ډېر ښه خوب ده. الله دې تاسو ته ښه کړي. نو انشاءالله ته به سفر به دې پای ته ورسېږي، ته به خپل ځای ته لاړ شې، خوشحالي به وي او ټول به خوشحاله وي، ټول په تمه دي ټول تا ته. نو کوشش وکړه چې همیشه د خپل فامیل اول واخلې او د مور پلار خصوصا دعاګانې ضرورت لري ته، او د سیاسر اوسېدي خورګانې نو دویم حق لري او دویم توجه لري او دعا کوي درته. نو د دوی بس خاستو کې احوال یې واخلي. نو انشاءالله ښه خوب ده او دا سوچونو باندې هم تعبیر کېږي، یعنې داسې خوب هم داسې کېدای شي تعبیر ونه لري، دوی سوچونه دي او داسې هم تعبیر کېږي. ښه خوب ده، ښه خوب ده. نو که صحیح وخت یې صحیح وي نو بیا ښه خوب ده او ته انشاءالله په خیر ته ځې. دا خوبونه ولې کتل کېږي؟ دې لپاره ستا سره هم تشویش دی، هغه څنګه کېږي کوروالا سره هم تشویش وي، مور و پلار او نور ورونه او خویندې. نو دا خوبونو کې بیا همدغه مسله ده چې موږ باید مطمئن شو چې انشاءالله د هر څه په خپل وخت په خپل صحیح وخت کې انشاءالله سرته رسېږي. کور ته تګ که معامله وي که خیر د خوښي معامله یې هر شی وي انشاءالله هر څه په خیر رسېږي. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده، وایي زنانه چې واده ولري او بچیان لري او په خوب کې بار بار په خوب ویني، یعنې خاوند یې بل ښځې سره واده کړی وي. د دې تعبیر څه دی؟ دا د یو ویډیو په کمنټ کې چا لیکلی وبېږه. نو دا تشویش ده او هغه زنانه سره تشویش وي. نو دا خوبونه چې دي دا تعبیر نه لري. دا بار بار په خوب ګوري، معنا داسې همدغه سوچونه دی کوي، یا ته دا خبرې دا کوي د بله واده، او یا د سره دا ویره ده د اولاد مسله به وي، که اولاد نه لري یا زامن نه لري نو اکثر زنانو ته بیا د تشویش وي، کېدای شي د خاوند مې بل واده وکړي. نو دا تشویش ده او خیر و شر پکې نشته. او که اولاد نه لري نو انشاءالله په اولاد هم تعبیر کېدی شي، که وخت یې صحیح وي، د دې خوبونه وخت صحیح وي، نو بیا په اولاد باندې تعبیر کېږي. ته انشاءالله یو خوشحالي الله تعالی تاسو درکوي او اولاد به الله درکوي. نو خوب کوشش به کوو چې خوب ښه طرف ته تعبیر کړو. والله تعالی اعلم. نور خوبونه دي، هغه اوازونه لیږل شوي دي. یو خوب د اورئ پوسټ وکتل، اډې ته چې ولاړم دغه تا مسنجر کې ماته جواب پرېږدی. بیا نو کور کې زه خپله مسافر یم، په مسافرۍ کې یم. په کور کې په یوه کوټه کې دغه کوچني هلکانو پاک پاک کالي اغوستي، دا کوټه ډکه وه. په بله کوټه کې مې دوه سرای دي، مګر بل سرای ته چې کښته شومه د ډول غږ راتلو. کور ته چې ورغلم کوټې ته ننوتم، یو مې پلار ده یو مې تره ده. تره مې ډول ته څرخېږي، غږ یې ما ته راوکړي راشه ته هم راشه دا ډول ته راسره وڅرخېږه. زه چې ورننوتم هغه کوټه کې ده مږتانه، دونه مږتانه وو، د مږابا کوټه ده. دا غټ غټ مږتانه د پښې یې سپینې وې، کوټه داسې ډکه وه. دغه خوب مې ولیدل، کتابي راکړي. نو خوب دې ښه خوب نه ده. د کور کې چې کله د ډول اواز وي او ساز سرود وي، دا په خوب کې که واده وي که هر شی وي نو دا ښه تعبیر نه لري. په یو مشکل او په یو مصیبت باندې تعبیر کېږي. نو د مرګ حق ده، کېدای شي په مرګ باندې وفات باندې هم تعبیر شي، که څوک مریض وي یا عمر زیات وي. نو که پلار وي یا مور وي نو د هغوی خدمت وکړه او وخت ورته ورکړه، احوال یې واخله، دعا یې واخله. او دا غټ میګاتانه هم څه کله په خوب کې کتل کېږي چې په یو ځای کې جمع سوي د یو چا په بدن کې، په یو ځای کې په یو کوټه کې د چا کېناستلو په ځای کې د یو چا په بدن کې یا خوب وکتلی شي چې یو کس د غټ میګاتنو په کوټه باندې د هغوی په سوري باندې ناست وي، نو دا هم په وفات باندې تعبیر کېږي. نو الله تعالی دې وکړي چې ته که مصیبت مشکل رسېږي نو ستاسو مخکې نه ورته اماده اوسېږي او دا د الله لخوا وګڼئ او صبر وکړئ او الله تعالی به انشاءالله تاسو ته به اجر درکړي او هغه ته به لوړې درجې نصیب کړي. دا څوک چې د چا قسمت کې وي که وفات وي نو دا زموږ او تاسو حق لاره ده چې هر څوک وي دا خوب اوس ولې کتل شوی ده؟ دا یو د دې لپاره چې ته ستا ذهن جوړ کړي او ته دې ته برابر سي
او په یو ناڅاپي باندې دا خبر در نسی یا که د مسافر یې نو خپل کور ته د تګ پروګرام وسنجئ نو حالات تاسو ته خپله بهتر معلوم ده والله تعالی اعلم. بل خوب اورو بیابان کې لږ تیاره غوندې هم وه هلته زه پکې ولاړ وم بیابان یې په خوب کې لیدلی کتله او 3 دانې راسته اړخ ته لاړه نو دې کې کسان پسې راغلل ښایسته ده نو زه بیا دغه وخت کې تقریبا 4 بجې ښه نو دا بیابان یې په خوب کې لیدلی بیابان او دښته څه ده دا په حیرانتیا باندې تعبیر کیږي حیرانتیا باندې او داسې د نور کسان دي هغوی څه شی شکار کوي په دې دښته او بیابان کې ته ورته ګورې او ته نه غواړې چې هغوی شکار وکړي نو دا د خلکو هغه روزوګانې د خلکو هغه ارمانونه دي چې خلک زحمت وباسي کوشش کوي او په حیرانتیا کې ځان نه پرېږدي تکلیف په ځان مني او خپل اهدافو د رسېدو لپاره کوشش کوي نو ته هم که څه اهداف لرې په خپل ژوند کې نو د خپلو هدفونو ته د رسېدو لپاره کوشش وکړه زحمت وباسه او حیران پاتې کېږه ما تصمیم ونیسه او توکل په الله وکړه والله تعالی اعلم. تا یو بل خوب ده نو هغه د انټرنټ مشکلات لري د پاکستان پېښور کې نو هغه نه پرې کېږي هغه مې وانه چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ ویډیوګانې شیر کړئ د ستاسو هر لایک تاسو دغه د لایک بټن کلیک کوئ او یا دا که یو کمنټ کوئ او یا دا شیر کوئ نو دې سره د یوټیوب دا ویډیو 100 کسه نورو ته پیشنهاد کوي مخکې کوي د دې ژبې والا پښتانو ته نو هغوی ته که یو خیر ورسیږي د یو چا سوال حل شي د یو چا مشکل حل شي نو انشاءالله د خیر کې تاسو شریک کیږئ او که ستاسو خوبونه وي نو خپل خوبونه ماته د واتساپ له لارې نه اوس فی الحال واتساپ غیر فعال ده یو بیا کوشش مې وکړو واتساپ بند شوی و هغه زه فعال کړم بیا ونه شو نو انشاءالله واتساپ تر څو فعالیږي نو تاسو د تعبیر خواب لقماني فیسبوک پیج ده زما هلته د مسنجر له لارې نه ماته خوب لیږلی شي او زما د پروفایل احمد بشیر لقماني د پروفایل لارې نه مسنجر لارې نه خوب مه رالیږئ هغه زه په هغه کې زه آنلاین نه یم بلکې د تعبیر خواب لقماني فیسبوک پیج ده هغه کې زه همیشه آنلاین یم نو هغه لارې نه خپل خوب ماته لیږلی شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.